پښتانه نه دي جهان خپل مانځه جنت لري ځاو پښتانه به د خیر سره دوزخ لري ولې په ویډیو کې موږ د دې منځونه وینو حالانکه خشوع خضوع د الله رسول فرمایي په مانځه کې یو طرف بل طرف ته مګورئ کنيستل منځ الله نسي کوي د الله رسول فرمایي د مسلم حدیث دی په مانځه کې لوړ مګور اسمان او طرف ته الله به پستر ګلوند کی هغه وهب بن منبه فرمایي ابو نعیم اصفهاني را نقل کړی دی ابراهيم عليه السلام سره چا الله پښتنه وکړه ما وتا ته دادونه مرتبه څنګه درکړه اولی الله نه يم په خبر چې څنګه دی راکړه ول تا ډېر شایستل منځ کوي د مانځه د وجې مې درکړه تا ډېر شایستل منځ کوي خشوع خضوع څه ته وایي خشوع خضوع دې ته ویل کېږي چې کوم منځ ته په ښکاره کوي په پټو هغه رکن منځ وکړي موږ خو ریاکارای د خلکو پر مخ یو رکن منځ کوو او بیا چې کله مطلب په خپل ځای کې یوازې بیا بل رکن منځ دې ته چې شوی دې ته منافقت وایي زموږ بزرګان زموږ صحابه کرام زموږ د دیوبند اکابر شیخ زکریا صاحب حضرت شیخ صاحب رحمه الله فرمایي وای زه په خوب کې انتهایی ډېر چې بیده به شوم بیا په دنیا نه خبرېدم عابدي کې خپله فرمایي وای باران به څه وای اوس ما بستره به لاندې ټوله نه و دا اوس نه خبرېدلم دومره ګرمي به را باندې راغلې وه زما بدن به دومره خوله کړې وه چې لاندې مځکه به نه و دا اوس نه خبرېدم لیکن زموږ د دیوبند یو شیخ چې هغه د عربو د عجم شیخ بلل کېږي حضرت مولانا سید حسین احمد مدني صاحب رحمه الله هغه به د شپې لمونځ کوئ تهجد کوئ د هغه د سینې څخه به یو قسم د خوب د الله د خوب یو غږ راوتی ول زه پر دې راپورته کېدم کني زه نه راپورته کېدم نه په باران خبرېدم نه په ګرمي خبرېدم لیکن د شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدني صاحب چې دوی به د شپې پر لمانځه ولاړ وو او بیا به ما څه کول هغه د ده د سینې څخه به د الله په دربار کې پیغمبر صلی مبارک چې به لمونځ کوئ غږ نو شی نو دا سینې څخه به داسې غږ راوتی لکه هغه مطلب یو کټو چې رایشیږي کټو چې پخې رایشیږي داسې خوړاړې به تللی دا وایي د مدني صاحب رحمه الله پر دغه غږ به زه راپورته کېدم او نن زموږ منځونه څنګه دي د الله رسول فرمایي چې کم سړی اودس وکړي بیا راځي په خشوع خضوع لمونځ وکړي د لمانځه بعد دغه لمونځ په یو نوراني شکل کې الله پاک بیا درته پېښوي دغه لمونځ به درته دعا وکړي الله دې ښایسته لره آباد لره او کم سړی لمونځ ژر ژر رکوع سجده کوي ژر ژر د الله رسول فرمایي دا لمونځ بیا ودته به دعا وکړي خدای دې د غي در په دره کړه لکه زه چې در په دره خدای دې د غي تباه کړه والله نیم انسانان به په دې تباهي چې لمانځه به دعا ورته کړې ده صحیح ده هلته یې ملګری و هغه چې راشي 2 منټه پاتې په لمانځه وده دوسي ژر ژر رکعتونه کوي ابل ورته مالا عاجز صاحب مشر سړی ته ولې داسې کوي یو خو خولۍ نفسر کوي دویم ژر ژر رکعتونه کوي د الله رکعتونه نه دي پکار د الله په دربار کې رکعتونه نه شمارل کېږي اخلاص شمارل کېږي خشوع شمارل کېږي خضوع شمارل کېږي اسم په درواغ خلق ما دا شاته رکعت وکړه ما دا شدول مې کو پتا دي خدای ګر ساته رکعت 2 رکعت وکړه شایسته وکړه د محمد رسول الله پر طریقه وکړه دا څه معنا ده هسې ژر ژر پورته چته دلته تکبیر تحریمه جن تیر دی په نفل اخته آی بیا کلی کور مې خراب آی بیا کلی تر څو به مې دا رقم پر داغه لار باندې روان یم الله دې ویل اورېدل قبول منظور کړي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې رانصیب الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول منظور کړي الله دې پر دې تور مرګ قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته الله پر دې تور مرګ ورکړي چې وایي دا وایي لا اله الا الله محمد